د کابل ولایت د شمالي سیمو د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دا د کابل ولایت اړوند د ګلدرې ولسوالۍ ده. په دغه سیمه کې ډیری کسان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د انګورو سمسور باغونه دلته شتون لري. باغداران وایي چې سږکال د انګورو حاصلات ډیر ښه او زیات و، له همدې امله په بازارونو کې د انګورو بیه هم ټیټه وه. سږکال حاصلات هم ښه وو نسبت د نورو کالونو. سږکال حاصلات ښه وو. د دې سیمو د انګورو حاصلات د هیواد بیلابیلو ولایتونو همدارنګه هندوستان هیواد ته صادریږي چې ځانګړی شهرت او د خرڅلاو ښه بازار لري. اگر به می شکل که ما میکنیم سرت میکنیم انگور خود برای فعلا میبینه خودتان از نزدیک ما با بسیار زحمت میکشیم، بسیار انگور خود قدر بالا میکنیم. ما نمیبینه که در سبتک ما 4 کیلو پر میکنیم دیگه. از دیگه فقط با ما اینیم یا با دوری کار از دیگه کمک به کار از بکنه مردم نمیتونه دیگه توانش فندیش نمیره به اون شکلی که خدمت شوه. اینمی انگور فعلا که میبینید شاید که 2 مقه بالا بره. په دې سیمه کې زیات شمیر د انګورو باغونه شته چې د حاصلاتو د راټولولو په موسم کې په هر باغ کې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دلته باغونه زیات دي. دا د ګلدرې سیمه په دې کې دا دشته ده، په دې کې باغونه زیات دي او موږ تقریبا مخکې زیات نفر وو. اوس ورځ په ورځ نفر کمیږي او تعداد د کارم ختمیږي. دغه د انګورو آخر چین ده. اینجا خب باغا اگر تقسیم که ما میکنیم یک موتر پر میکنیم مثلا 600 سبد میتیم 50 سبد. اگر در یک باغ پر میکنیم 600 سبد. تجارت داری است، هر رقم از دیگه اینجا نال باز به نرخ میگیریم پر میکنیم. خود باغوالا چی میکنن ما خود ما کارگر که میگیریم باز ما خود ما زیاتر پر میکنیم که جاره میگیریم به خود. د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکي د کرنې وزارت څخه غوښتنه کوي چې د کیمیاوي سرو او د نباتي آفاتو د کنټرول د درملو په برخه کې د ورسره مرستې وکړي ترڅو د انګورو حاصلات نور هم زیات شي.